فقط چې با امید اوسې مثبت فکر وکړي او تغیرات خپل راځي؟ هو دا په خپل باندې راځي. اوس ته خپل ژوند کې خپل ژوند نه راځي، خپل ځان ته وایې چې ما کامیابه ژوند تېر کړی دی، اوس هم کامیابه یم. مثلا یو کس به کېدای شي موټر سره شوق وي، لیکن موټر به پیسې نه لري، انفارمیشن خو به وي، نو انفارمیشن کافي نه دي. السلام علیکم. د دې پروګرام 3 هدفونه دي. یو هدف دا دی چې ځوانان لارې پیدا کړي چې په ژوند کې څه شی وکړي. د ده په ځای چې نور خلک ملامت کړي، د خپل ناکامیانو دپاره باید خپل ناکامیانو نه درسونه زده کړي او وګوري چې خلک هم په هغه حالت کې کوم چې نن دوی دي او دوی کوم لار انتخاب کړي چې وکولی شول دغه حالت نه ځان وباسي او ځان یو ځای ته ورسوي. زه فقط د دنیا د کامیابي بحث نه کوم، بلکې د آخرت هم کوم. همدا دلیل به وي زه به مختلف علما، دعوتګران، تجارت کوونکي او ساینسدانان به انټرویو کوم تر څو به تاسو ته وښیم چې دوی کوم اشتباهات کړي دي، همدا اوس ژوند په کوم حالات کې دی او کوم فیصلې کړي دي، کوم یو سټراټیجیانې تعقیب کړي دي چې دلته دي نن چې په کوم ځای کې دوی ولاړ دي او ته څنګه هغوی نه زده کولی شي تر څو پورې ته هم نه فقط د هغوی مقام ته ورسېږي بلکې د هغوی نه بره لاړ شي. نو په همدې دلیل نن ما سره ځوان دایي لیکوال اسامه جوهري صاحب مېلمه دی او پوښتنه به دې کوو. السلام علیکم. السلام. الله دې هر ډول مننه. ډېر مننه. اولین پوښتنه مې دا ده چې تا په ژوند کې ټول نه غټرین مشکل څه و؟ چې هر کله یو انسان په دنیا کې ژوند کوي د مختلفو حالاتو سره مخ کېږي او تر ټولو غټ مشکل زما په خیال باندې د انسان لپاره هغه دا وي چې د ژوند تېرولو سلیقه نشي پېژندلی په اوایلو کې چې څونه په ده باندې وخت تېرېږي د دې لپاره تاوانونه ورکوي، د دې لپاره مشکلاتو کې واقع کېږي، غلطۍ کوي، دردونه تېروي، تکالیف تېروي، ورو ورو د ژوند د سلیقې سره ځان برابروي یا د ژوند سلیقه برابروي. زما په نظر باندې دا یو مشکل سوال و. تا ته غټرین مشکل په ژوند کې دا و چې ته نه پوهېدلې چې شی وکړې، چې څه شی وکړم، ژوند څنګه تېر کړم، مسایل څنګه حل کړم، زما مخې ته مشکلات راځي هغه مشکلات څنګه یو مسلې مثال ماته راکړه. لکه مثال په اوایلو کې ما ته غټ مشکل دا و چې زه خپل اقتصادي ژوند تجارت څنګه ښه کړم. بل مشکل راته دا و چې زه څنګه په ژوند کې یو ښه لیکوال واوسېږم چې خلکو ته فایده ورسوم، د الله تعالی د دین دپاره یا د الله تعالی د دین ترویج څنګه وکړم. په دې کې انسان ډېر غلطۍ کوي، انسان ډېر مشکلاتو سره مخ کېږي، انسان چې د قسمه قسمه خلکو سره مخ کېږي، ناامیدیو سره مخ کېږي، ستړیا او ستومانیو سره مخ کېږي. نو په دې سلسله کې د خپل ځان یا خپل مایند کنټرول ساتل، خپل ځان چې د ریلیکس ساتل همیشه دپاره، خپل ځان ته امید ورکول، موټیویشن ورکول، خپل ځان ته یو نوی ژوند ورکول، یو نوی پیل کول، یو نوی هدف ټاکل یا خپل هدف باندې مستقیما پاتې کېدل، دا چې د انسان نه خامخا وخت غواړي انسان لپاره مشکل ترین کار دی. په څو کلنۍ کې دا مشکل ته مخامخ شو؟ تقریبا 18 کاله عمر سره زه دې حالت سره مخ شوم. او اوس څو کلنۍ وبخه؟ تقریبا 22 کاله عمر ده زما. دا د اصلي عمر دی که ځاني عمر دی؟ ځکه اکثر ښځې په دې خفه کېږي چې خپل صحیح عمر اصلي عمر دی دا زما. ماشاءالله ډېر ښه. دا مشکل دې حل څنګه کو؟ اصلا داسې د انسان چې د کومو مشکلاتو سره بار بار مخ کېږي بیا مخ کېږي هغه مشکلاتو سره عادي کېږي. بالکل. دویم نمبر خبره دا ده چې انسان کله هم د مشکلاتو سره مخ کېږي، په دې مشکلاتو کې یو څیز د ده دپاره ډېر مهم وي، ځکه ته کله نه کله داسې حالاتو سره مخ شي چې انسانان د تا نه لاس واخلي، تا ته څوک آیډیا نشي درکولی، تا سره څوک ښېګړه نشي کولی، تا سره څوک مرستې نه کوي، څوک لاس نه درکوي، څوک د ځان سره نه فیصدي پارټنرشپ دا څیزونه هم نشي کولی تا سره. داسې وخت په تا باندې راځي چې ته بالکل په ژوند کې یوازې شي، ستا خپلوان، دوستان، ورونه، ملګري، مجالس هر څه شی وي، خو ته به په خپلو مشکلاتو کې یوازې څه چې په تا باندې تېرېږي په هغې کې به ته یوازې. په دې وخت کې تا دپاره لازمي خبره ده چې ته خپل دماغ، خپل ذهن څنګه مضبوط وساتې، څنګه ته مقابله وکړلی شي. تا څه شی وکړل چې تا خپل ذهن او دماغ مضبوط ساتلی او حل لار ځان ته پیدا کړه؟ زما په نظر باندې یعنې ما چې کومه فارموله یا کومه طریقه اختیاره کړې ده هغه شاید چې د ډېرو خلکو دپاره مفید وي یا ډېرو خلکو ژوند کې چې د مثبت رول ادا کړلی شي، هغه دا ده چې زه د ډېرو مشکلاتو باوجود بیا هم هر سهار راپاڅېدلم په یو نوي امید باندې راپاڅېدلم. ما کله هم په ژوند کې د ستړیا احساس نه دی کړی یا د ناامیدۍ احساس مې نه دی کړی چې ولې ما سره داسې کېږي. حتما یو رڼا به درته وه چې په رڼا مطابق پاڅېدلې. مثلا یو کس یو ځای کې ډېر وړوکې رڼا وګوري، قدم ووهي هغه ته رڼا ورته غټه شي، ستا رڼا څه شی وه؟ همیشه دپاره یو خو ده چې د الله تعالی مرسته وي. د الله تعالی مرسته دا په میټریلیسټک یا په مادي لحاظ سره نه ضروري نه وي.
کله نه کله ته د الله تعالی نه مرسته غواړې امداد غواړې هغه ته د یو آیډیا په شکل کې تا سره مرسته وکړي که ته په خپل ژوند کې شاته وګوره ډېر داسې مسایل دي زما په ژوند کې چې کوم ډېر داسې مسایل دي هغه ما په خپل ذهن باندې نشو حل کولی خو ما ته به یو نګهاني یو آیډیا راغله یو خبره به راغله ذهن ته یو مسله به راغله هغه یو وړې آیډیا به چې دی زما ټول ژوند بدل کړه زما د ژوند دغه روح به بدل کړه نو هر کله چې زه به سهار کې راپاڅېدلم ما به چې د ژوند پیل کو فکر به مې کو چې دا کوم مسایل په ما باندې دي زما په ژوند کې دي دا د یو گیم په حیث باندې دي لکه څنګه چې په هر یو گیم کې اولنی گیم اسانه بیا ورپسې سختي بیا ورپسې سټپ وایز نیکسټ لیول هغومره سختیږي چې هر کله ته په ژوند کې دې ګیم ته یا دې سختیو ته د مایوسۍ په نظر باندې ګوري چې ولې ما سره داسې کېږي ولې زه په داسې ډول کې زه مظلوم یم ولې ما باندې بار بار ظلم کېږي دې سره ستا کریټیویټي ختمیږي ستا ذهن باید د دې مسایلو حل کولو توان نه لري موټیویشن ستا په ذهن کې نه وي چې لقب ورته ورکوي چې ته دا نه ورکوي چې دا ولې ما سره کېږي بدل کې به څه ووایي چې انسان خپل ځان معصوم بولي انسان یعنی وایي چې زه د دې څیزونو مستحق نه یم ما سره دا وشول دا په ما باندې ظلم وشو د دنیا د قانون په ما باندې ظلم وکړو انسانانو په ما باندې ظلم وکړو بدلی څه شی ده چې د دې بدیل بیا څه شی دی د دې بدیل بیا دا دی چې دا د ژوند قانون په حیث باندې ته اکسپټ کړې هر کله چې ته یو مشکل په ژوند کې دا د ژوند د قانون په حیث باندې اکسپټ کړې چې دا ژوند دی دا پکې راتللی شي باید زه د دې نه ځان وباسم د مایوسۍ په ځای باندې د هغې نه ته درس واخلې بهترینه ناکامي هغه ده چې ته ترېنه درس واخلې او بدترینه کامیابي هغه چې په تا کې تکبر راولي غرور راولي جمود در کې راولي تا نه لاره ورکه کړي نو په دې خاطر باندې انسان چې د کومو مشکلاتو سره مسایلو سره مخ کېږي بار بار مخ کېږي د هغې نه باید ته زده کړه وکړي چې دې مشکل سره زه نن مخ شوم باید سبا زه بیا دغه دویم نمبر باندې زما په نظر باندې حرکت دی تا اوسه پورې سټراټیجي نه ده ښودلې چې کوم لاره تا تعقیب کړه چې تا سره دغه مشکل او دې مشکل نه ته ووتلې فقط یو امید دې باز کړی دی همیشه دپاره چې کله هم ته پر امید ژوند تېرې نو ستا په ژوند کې څه تغییرات راځي په سوچ کې تغییرات راځي یعنی فقط چې با امید اوسې مثبت فکر وکړي او تغییرات خپل راځي هو دا خپل باندې راځي لکه څه شی تغییرات پتا باندې راځي مثال له خبرې ته په یو لانجه کې یو مشکل کې ونختلې دا لانجه یو کال 2 کال 3 کال ته مسلسل 3 کال ځان ته امید ورکې 3 کال حرکت کې 3 کال چې د کوشش کې چې د لانجه د دې مشکل نه ووځي کچیر ته کوشش نه کې مهنت نه کې او ته په مایوسی کې مبتلا یې ستا مایند سیټ یو شی ستا ذهن یو شانتي او که چیرته ته کوشش کوي چې بار بار د دې نه ځان وباسي او ته په ذهن باندې هم یعنی د لارو لټولو کوشش کوي ستا مایند سیټ بل شانتي دې طرف ته مایند سیټ چې دا فکس مایند سیټ وي بالکل یعنی جمود والا مایند سیټ وي یعنی بالکل پرمختګ نه کوي گروث نه کوي خو هر کله چې ته د مشکلاتو سره د یوې لارې په لټه کې مایوسي کې نه په امید کې چې دا ښه کېږي نو دې سره ستا مایند کې کریټیویټي راځي ستا په ذهن کې تخلیقیت راځي د مسایلو د مشکلاتو حل کولو استعداد ستا زیاتېږي ستا مایند گروث کوي چې هر کله ستا ذهن گروث کوي که 15 کال 6 کال یو وخت په دې باندې توانېږي چې په دې خپلو مشکلاتو باندې برلاسه شي او د خپل مشکل ورسره حل کړي زما بله پوښتنه ده په 2013 کال کې تا ویډیوګانې جوړولې اسلامي د الحاد په خلاف د سیکولرزم ډیموکراسي په 19 کال کې هم جوړولې په 20 کال کې مکمل کمې شوې په 21 22 کې بیخي تقریبا له منځه لاړې بیا د کتاب خپور کو د دې دلیل څه شی دی آیا تا نه دا ورک دی چې ته خپل د ژوند ارزش او هدف درنه نامعلوم دی او که ته یو کار کوي بیا دنه پاتې کېږي او بل ته مخکې خو هغه پوښتنه د وروسته در ته وایي چې د ژوند ارزش د کوم ځای نه اخلي خپل یعنی ته څه فکر کوي چې ته اسامه جوهري د کوم ادرس نه اصلا چې هر کله ژوند تیری زما په نظر باندې یو انسان چې ژوند تیری باید د پلان مطابق تیری کړي بالکل پلان دا چې ویډیوګان شروع کړي بیرته بند کړي زما پلان دا نه و چې زه ویډیوګان شروع کوم بیا بند کړم زما پلان مستقل کار کولو کله کله د انسان په ژوند کې شخصي مشکلات راشي یا مسایل راشي ته د هغې لپاره مجبور یې چې یو پلان بي ولري که ته چېرته پلان بي ونه لري او په یو پلان باندې ته لګیای دا یو پلان هم تا نه ساقطېږي او ته په مشکل کې واقع کېږي اوس دغه زما په ژوند کې د ځینې مشکلات راغلل زه پوهېدم که چېرته زه دا مشکلات حل نه کړمه زه بیا ټول عمر دپاره چې دا پلان ای هم چې کوم دی یا زما د ویډیوګان یا دعوت دا ورسره ټول متاثره کېږي ختمیږي نو ما په دې خاطر باندې ځینې مشکلات داسې راغلل چې د هغې حل کولو دپاره ما کوشش وکړ چې کله مې په دې باندې شروع وکړله دغه مسایل او دغه مشکلات تر کافي حده پورې کم شول ختمېدو باندې دي اوس انشاءالله زما بیرته اراده ده چې بیا یو دعوتي سلسله شروع شي او کوم یو ډېر مفید و کتاب لیکل او که ویډیو جوړول خلکو ته اصلا ویډیو په ځای باندې زما په نظر باندې کتاب ډېر مفید دي هغې کې 2 فایدې اول نمبر باندې فایده دا چې په ویډیو کې ته ریفرنسز یا مصادر یا تفصیل نشي ویلی ته په دې کې مجبور چې په ویډیو کې ډېر محدود اندازې پورې خپل آیډیا یا خپل د ذهن خبرې چې دی هغه ته خلکو ته وړاندې کړي ځکه چې ستا ذهن دومره استعداد نه لري د انسان ذهن دومره استعداد نه لري چې د هغه په یو وخت باندې خوله هم وچلېږي او د ذهن نه دغه مکمل تفصیل یا ډیټیل راوباسي هغه د خلکو ته بیان کړي کتاب کې بیا څه کتاب کې چې ته لیکي
ته یو جمله ولیکي 15 دقیقې 2 دقیقې 1 دقیقه ته صبر کولی شي دې نه بعد مناسبه جمله څه شی ده چې زه هغه ولیکم یو مصدر پسې ګرځېږي هغه ته مخې ته راوځي یو ښه علمي لیکنه ته کولی شي همدغه راز چې ویډیو ته جوړه کړي ته بیا هغه نه دوباره واپس ریوایز کولی شي یا بیرته چې دا ټولولی نه شي کتاب کې کته لیکل کړي سبب د ذهن ته دغه نه ښه ایډیا راغله ته هغه لیکلی شي چې پاس تاسو لیکل کړي یا مخکې صفحه کې د څه لیکلي هغه ته بیرته ختمولی شي نو په دې خاطر باندې زما په نظر باندې کتاب یو فایده دا لري چې ډېر اکیډمیک راځي هغه د انسان مکمل ایډیا پکې ور بیانېدلی شي دویم نمبر باندې مفیده خبر دا ده چې د سوشل میډیا یو قانون ده په هغې کې چې ویډیو یو ځل وکتلی شي هغه ښکته ځي اوس پوښتنه دا ده چې یو کس نوی غواړي دعوتګر شي یا دعوت وکړي کوم ځای نه شروع کړي کتاب لیکل نه شروع کړي که ویډیوګان نه شروع کړي سټارټ د کوم ځای نه واخلي اول نمبر باندې زما په خیال باندې یو دعوتګر دپاره پکار ده چې هغه د خپل سلف نه شروع کړي بالکل چې زه په سلف کې څه شی لرم زه خلکو ته سبا څه بیان کړم اول نمبر باندې دعوتګر دپاره زما په نظر باندې اخلاص مهم ده چې اخلاص ولري دویم نمبر باندې پوهه مهمه ده پوهه همداسې محدوده پوهه نه باندې چې کلي یا دغه کې کور کې چانه قصه اورېدلي یا کلي کې اورېدلي یو خبره ذهن ته راشي دغه نه بلکې ښه اتنټیک یا ښه مطالعه ولري یو موضوع باندې دسترس ولري بیا په هغه موضوع باندې خبرې وکړي بیا په دې موضوع باندې زما په نظر باندې د کتاب لیکلو نه ویډیو باندې خپلې خبرې بیانول اسانه دي بالکل هغه په اساني سره باندې ځکه چې کتاب کې ته مجبور یې چې ته مکمل موضوع باندې بیا کار کوې علمي بحث به کوې مکمل موضوع به کنټرول کوې په بیان کې چې ته زیات یو انسان زیات نه زیات خبرې وکړي 10 دقیقې 15 دقیقې 20 دقیقې خبرې کول دته اسانه خو که چېرته دی به کتاب لیکي نو د په ذهن کې باید دومره مواد موجود وي چې هغه که په ویډیو شکل کې بیان شي چې هغه 10 ساعته 10 ساعته 40 ساعته باندې وشي ډېر ښه که یو دلیل صرف وړاندې کړي چې ولې کتاب ولیکو صرف یو دلیل اصلا داسې ده چې په پښتو ټولنه کې یو مشکل موږ سره دا ده چې موږ علمي کتابونه ډېر کم لرو بېګا موږ خو دې باندې بحث کوو خصوصا الحاد په بخش کې علمي کتابونه اکثره موږ تاسې لکه زموږ تاسې په پښتو ټولنه کې داسې کتابونه ډېر خرید هم لري او ځوانان هم ډېر دغه کوي چې هغه لکه شعر او شاعري افسانې ناولونه فلان چې دا اکثره وخت کې موږ تاسې ګورو چې د ځوانانو وخت ضایع کوي په خپل ځای باندې دا صحیح د فواید هم لري خو زیاتره وخت کې علمي کتابونو په ځای باندې دا کتابونه ځوانان لولي وجه چې شاید وجه دا ده چې علمي کتابونه ورته نشته ده ډېر کم دي بیا یو بل مهم سوال زما ذهن ته دا و چې ګوره په تېر 40 کلن دور کې انقلاب تېر شو د کمونیزم د کمونیزم په خلاف باندې 10 لکه افغانان شهیدان شول هغوی تاسو په کمونیزم باندې په پښتو ژبه کې 2 کتابه ښودلی شي چې صحیح ردې کړی 2 کتابه چې یو ایډیالوژي په خلاف باندې 10 لکه افغانان شهیدان کیږي د هماغه ایډیالوژي په علمي رد باندې 2 کتابه نشته ده دا علمي کمزورتیا نه ده همدغه راز الحاد هم بیا تقریبا د امریکا او د مؤسساتو مختلفو هیوادونو دا کوششونه چې دلته په مختلفو طریقو باندې کار وکړلی شي خو د الحاد په خلاف باندې داسې کتاب نو چې په هغې کې دي ابتدایي بحثونه شوي ځوانانو ته اړتیا وه یا ځوانان غوښتل چې هغه په دې باره کې مطالعه وکړي نو ځکه ما کتاب ولیکه به دی ډېر ماشاءالله کتاب ما لوستی دی واقعا مفید الله تاجر درکړي یو دلیل دا خلکو ته ورکړه چې ولې ستا کتاب باید خلک ولولي فقط یو دلیل خلک باید چې په ایډیالوژي باندې پوهېدلو دپاره د یوې ایډیا رد کولو دپاره باید چې په هغه ایډیا باندې پوه شي لکه ته که غواړې چې الحاد رد کړي نو باید چې ته الحاد وپېژنې ډېر ځوانان غواړي دلته شوق ورسره ایماني جذبه شته خو د رد کولو هغه منهج او طریقه باندې نه پوهېږي نو دغه کتاب لوستلو کې یو ځوان ته دا فایده کېدلی شي چې هغه د الحاد په خلاف باندې کار وکړلی شي او هغه ابتدایي سټپس واخیستلی شي یو دلیل دا هم کېدلی شي چې ډېر خلک په دې فکر کې چې ما اسلامیات لوستي دي فقه او عقیده مې لوستې ده دې دپاره کوشش کوم چې الحاد په باره کې خبرې وکړم لیکن الحاد جدا یو مکتب دی چې ته باید ولولي خلکو سره شریک کې بحث وکړي خپل نظریات په جنگ میدان کې د ډیبیټ په میدان کې امتحان کې چې څنګه زه بهتر ریفیوټ کېدای شي نشم کېدلی فقط چې ته اسلامیات او عربي او قرآن باندې پوهېږي دې معنی نه ده ته کولی شي ملحد سره یو څوک چې کمونیست سیکولر ته سره هم بحث وکړي ځکه دا سبجیکټ مکمل جدا دی او دې دپاره چې انشاءالله په دې موضوعات باندې پوه شي پښتو ژبه باندې کتاب تاسو لوستلی شئ د الحاد اخرنی پړاو فکر چې وروستی پړاو موضوع ده ستا په دې خبرو ته وویلې چې ما ته لاره معلومه نو بیا مې لاره معلومه کړه نو اوس 14 کلن جوهري ته به ته نصیحت څه وکړي چې مثلا هغه په یو حالت کې چې هر حالت کې ته وي په هماغه حالت ته به نصیحت څه ورته وي چې نن تا ته کېدای شي ډېر لارې معلوم نسبت د 14 کلن نه یو خبره خو دا ده چې ځوانانو سره په دې وخت کې که موږ تاسې وګورو یو د حیرانتیا او د کنفیوژن یو هوا یو فضا خوره ده متاسفانه یعنې تقریبا 80% ځوانان کنفیوز دي په ژوند کې چې څه شی وکړي بیا د دغه ځوانانو لپاره که دی په تعلیمي میدان کې په پوهنتون کې مکتب کې یا په یونیورسټي کې د دې لپاره دا مشکل چې زه د ځان لپاره یا د روان مستقبل لپاره څه شی انتخاب کوم ګول نشته ده
ګول د کنفیوژن د وجې نه نشته دی. د ده مخې ته که یو ډاکټر ښه ډاکټر تېر شي دا وایي چې زه ډاکټر کېږم، که د ده مخې ته یو ښه انجینر تېر شي هغه والا انجینر کېږم، که کور کې ورته والده وایي چې بچی مې د باید چې کمپیوټر ساینس وایي هغه په کمپیوټر ساینس پسې رواني. د ده خپل هغه اټ سیلف چې کوم شوق دی، د خپل چې کوم مراد دی، د خپل کوم هغه ذات څه غواړي هغه نه دی سره. همدا وجه چې ډېر ځوانان موږ تاسو لیدلی شو چې هغه په پوهنتونونو کې چېرې نن سبا به د څه شي سکوپ وي. سکوپ د څه شي دی؟ سکوپ معنا د څه شي چې په څه شي کې پیسې ډېرې دي. بالکل. یعنی د خپل صلاحیتونه مکمل د پیسو ګټلو دپاره تابع کړي. کیپیټلیسټ مایند سیټ دی ده. نو په دې خاطر باندې د ژوند ګول چې دی و چې ما ته هر څه راکوئ. شپاړسکن جوهري ته به څه شی ته ووایې؟ زما پوښتنه دا ده. زه ورته دا ویل غواړم چې تر څو پورې ته په خپل ژوند کې د ګول تعین ونه کړې، د هدف تعین ونه کړې، ځان لپاره یو ټارګټ ونه ټاکې، ته به تر هغې پورې کنفیوز یې. څنګه ټارګټ وټاکې؟ اوس ټارګټ په کومو بنیادونو باندې ټاکلی شي انسان، یا هدف څنګه ټاکلی شي؟ د هغې لپاره مختلفې لارې دي. اول نمبر باندې خپل ځان ته کتل پکار دي. هغه کارونه چې په هغې کې انسان، یعنی هغه علمي کارونه، یو خو مثال خبرې یو انسان دغه وایي چې زه ټول ورځ لوډو کوم، زه پکې نه ستړی کېږم، دا غلطه خبر ده. هغه علمي کارونه یا هغه مثبت لارې چې په هغې کولو باندې انسان نه ستړی کېږي، نو هغه چې دی هغه لاره باید ځان ته وټاکي. لکه مثال خبرې یو انسان دی هغه کمپیوټر ته ناست دی 6 ساعته 7 ساعته ناست دی، هغه نه ستړی کېږي ورسره، هغه د کمپیوټر ویلو سره، زده کړې سره، کمپیوټر باندې کار کولو سره شوق دی. همدغه راز یو انسان دی چې هغه د طب سره شوق وي. خامخا هر انسان امټي نه، یو انسان هم امټي نه، خالي نه چې دغه په زړه کې یا دغه په ذهن کې هېڅ شوق هم نه خامخا یو څه وي. خو کله نه کله د ده په ذهن کې یا په زړه کې یو څه خو د بل چا آیډیا په ده باندې حاوي شي، زورور شي، دغه خپل هغه چې کوم شوق هغه ورسره ختم شي. زما په نظر باندې د ګول یا د هدف په ټاکلو کې باید چې انسان د خپل انر ته دخول داخل ته وګوري چې زما څه شي سره شوق دی، زه باید څه وکړم، د دې سیس تعین وکړي. که انسان کنفیوز چې 15 ګولونه زما مخې ته دي، باید چې دی د ځان سره ولیکي چې ما ته په کومو کې اساني ده اچیف کولو کې. هغه ګول ځان لپاره انتخاب کړي، بیا په هغې باندې واړه واړه سټپس دی واخلي. دی د بیا خپل سټپس ته ګوري چې زما دا سټپ ما د خپل هدف ته نږدې کوي او که لرې کوي مې ترېنه. که چېرته ما دا زما سټپ زما هدف ته نږدې کوي نو زه په صحیح ټریک باندې روان یم. که چېرته زما دا سټپس ما د صحیح هدف نه لرې کوي، خپل هدف نه مې لرې کوي، نو معنا دا چې ما ټریک غلط کړی، لاره مې غلطه کړې، د بل هدف ته روان یم. دی باید چې بیا همغې طرفونو ته کوشش وکړي. لکه مثال د خبرې یو انسان دی هغه غواړي چې ښه طبیب شي، ډاکټر شي. اوس دی د طب په میدان کې روان دی، مسلسل کار کوي. یو دم د ده دا شوق چې د کمپیوټر ساینس طرف ته ځي، یا د ده د حرکات او د ده د دوستي او د ده د ملګرتیاوې او د ده د مصروفیات دا ټول بلې لارې طرف ته رواني. په پوهنتون کې طب وایي خو رواني بلې لارې طرف ته. ډېر ځوانان موږ ته داسې کتلی شو، د دې پوه شي چې ما لاره غلطه کړې ده. دی باید داسې انوایرمنټ ځان ته پیدا کړي، دوستان ځان ته پیدا کړي، خلک ځان ته پیدا کړي، په یو میډیکوز کې، یو دوکان، یو فارمیسي کې، یا په یو هاسپټل کې ځان ته کار وګوري، یو بل داسې انوایرمنټ ځان ته جوړ کړي چې د سره د هدف یا د ګول په اچیف کولو کې یا د هدف ترلاسه کولو کې مرسته وکړي، نو دی بیا کولی شي چې هغه خپل هدف باندې روان شي. جزاک الله خیر. فقط دغه د هدف ټاکنه چې زه پکې څه اضافه کوم هغه به دا وي چې ستاسو خبرې به تایید باندې اول دا چې سړی به ته څه شي زه غواړم ژوند کې، او څه شي چې غواړې لازم نه چې هغه شي کې ته ښه. اول ته باید وګورې زه دا شی غواړم آیا زه پکې ښه یم که نه یم. دویم پوښتنه به دا وشي چې کار کې زه ښه یم که نه یم. یو سړی غواړي چې انجینر شي، ته انجینر کې په ریاضاتو کې به صفر یې، نو بهتر ته انجینر نه شي، هغه کار وکړه چې ته ښه یې. اول څه شی غواړې، دویم څه شي کې ته ښه یې، دریم دا ووایه چې ته څه شی کولی شي کې اضافه کړې چې نور نه ښه شي. یعنی یو خو ته پکې ښه یې، لیکن څنګه پوه شي چې دا شی زه غواړم، په دې پوهېږي که هغه کار ته غواړې مفته وکړي او ټول عمر دپاره کولی شي، نو بیا ته دا شی غواړي. دویم په دې کې ښه، او دریم دا چې څنګه اکنامیک انجن جوړ کړم څو پورې دوامداره دا کار مخکې لاړ شي. همیشه دپاره دا یو قانون مختصره غوندې قاعده په ژوند کې یاد ساتل پکار دي. انسان چې د کومو څیزونو سره شوق لري، خامخا دغه څیزونو په باره کې انفارمیشن لري. بالکل. دا ناممکنه خبر ده چې انسان د یو څیز سره شوق لري خو د هغې اړوند انفارمیشن نه لري. مثلا یو کس به کېدای شي موټر سره شوق وي، لیکن موټر به پیسې نه لري. انفارمیشن خو به وي، نو انفارمیشن کافي نه دي. انفارمیشن کافي دي لپاره صرف انفارمیشن کافي چې خپل ژوند مخکې ویسي. یو ګوره یو موټرو انجینر کېدل دی، یو د موټر اخیستل دي. یو کس موټر غسل خوښیږي چې ښه موټر وچلوي، نو موټر اخیستل خو داسې شی دی چې دا د انسان د ژوند یا دغه سره څه تعلق نه ساتي. دا خو یو سرمایه‌دارانه ذهن یا یو هدف دا دی نه فقط ته چې کې غواړي باید پاک ښه موسي او کار د نور نه هم بهتر وکړي. زما پوښتنه یو بل شی ده. زما پوښتنه دا ده چې تاسو خو واده کړی دی؟ الحمدلله. واده م چا په انتخاب کړی؟ والدین. ځان ته بوټان اغوستي؟ د واده دپاره نه هم بوټان هم اغوستي دي؟ بالکل. چا په خوښه هم اغوستي؟ خپله خوښه باندې. دا کوم یو شی سړي پاتې کېږي، بوټان که میرمن؟
خو دلته مهم سوال لا ده چې تا د والدینو خوښه ده نو په دې خوښه کې ستا خوښه شامله ده او که نه ده شامله بیا اصل کې ستا خوښه وه یو شریکه مشترکه خوښه وه ما ته والدینو مثال آیډیا راکړله زه په دې سخت خلاف یم چې ځوان ما ته ووایي چې زما ښځه مکمل د مور و پلار خوښه ده والله د دوی فیصله ما چې نه شو ویلی یعنې دا قصه تا سره نه ده شوې نه الحمدلله اوس هغه درې شیان ستا په ژوند ملګري کې څه شی وو چې تا په نظر کې وساتل چې ځوان هم په دې حالت کې دی چې دا فیصله کوي هغې هم په نظر کې وساتي همیشه دپاره چې انسان د یوې کورنۍ سره رشته کول غواړي اول نمبر باندې دغه کورنۍ حالت ته کتل پکار چې د هغې تربیت او اخلاق څنګه ترتیب سره دی مور او پلار د خپل اولادونو ته تربیت ورکړی دی او که نه ځکه د انسان د سکون سره د انسان د کورودانې اخلاق ډېر اړیکه لري که د یو انسان کورودانه ښایسته وي د شکل نه یا د صورت نه یا د جسم نه هر څو نه اخلاق یې ښه نه وي یوازې هغه صورت د انسان د سکون دپاره کافي نه دی ته مجبور یې چې ته د کور نه باندې بیا واوسېږې ځکه چې تا ته دغه اخلاق ضرر رسوي نو اول نمبر باندې اخلاقو ته کتل پکار دي چې هغه اصلیت وګوري چې دین نه مخکې که دین نه وروسته خو دین ټول بدین طرفي اخلاق به مشکل نو دا خو یو طرفي که نه اول نمبر باندې اخلاقو کې بیا حیا هم راځي اخلاقو کې بیا دغه هم راځي دویم نمبر باندې د ځان دپاره هم یو څه کول پکار دي چې ځان کې هم چینجز راولي او د خپلې کورودانې طبیعت هم وګوري یو انسان که یو انسان غواړي چې ښه ژوند تیر کړي دغه کورودانه چې دی 100% کې په ده باندې طبیعت تحمیلی چې زما د طبیعت مطابق به کار کوي زما د طبیعت مطابق به د خپلو خویندو ورونو والدې سره تعلق ساتي زما د طبیعت مطابق به کور جوړوي زما د طبیعت مطابق به ګرځي دا هم انسان خسته کوي باید چې د هغې محدود طبیعت ومنل شي خپل محدود طبیعت ومنل شي یو دا شو چې ستاسو اخلاقو ته معیار وټاکو دویم ستاسو په طبیعت باندې وه چې په طبیعت ضروري نه ده ګوره یو انسان کله نه کله داسې وایي چې زما کورودانه دي خامخا های لیول باندې اخلاق هم ولري ښه کوکینګ دې هم کوي پخلی دې هم کوي ښه ایمانداري دې هم ولري او هغه چې دی ښه ښایست هم ولري او هغه د غټ خاندان هم ولري او هغه د مالدار هم هغه د دا هم هغه دا ټول په یو انسان کې نه راجمع کېږي تر ډېره حده پورې به ته کوشش کوې چې کوم نقصانات چې هغه اصلاح کېدونکي باید هغه ته اکسپټ کړي هغه خامخا ته چې یو انسان اکسپټ کړي یا یو دوست اکسپټ کړي په خپل ژوند کې قبلې نو هغه به د هغه د خامیانو سره قبلې که ته چېرته پرفیکټ انسان پسې ګرځېږي چې په ټول دنیا کې زه یو ښه پوره انسان پیدا کړم دا ناممکنه ده خامخا په کورودانې کې مشکلات وي او انسان کې به مشکلات وي صحیح ده بالکل که چېرته داسې مشکلات وي چې هغه حل کېدلی شي حل کېدلی شي 100% باید قبول کړي مشکلات د سلو نه کم از کم 40% پورې ته قبول کړی شي ماشاءالله چې ته پې او داسې مشکلات ځینې وخت یو مشکل چې هغې باندې ستا دسترس نه بالکل آزاد خیال بیخي آزاد خیال دغه ستا د کنټرول نه بهر هغه بیا انسان د بکر چې دغه ځای نه ځان وساتي او که یو ځای داسې چې ستا په دسترس کې ته کوشش کولی چې دغه مشکلات دي دغې کې یو ځینې وخت کې د زنانه یا د کورودانې مجبوریتونو ته هم کتل پکاري اوس ډېر وخت زموږ ستاسې په ټولنه کې مشکلات په څه باندې جنګونه په څه باندې راځي تاسو ته معلومات شته په دې باندې چې انسان 100% کې خپل طبیعت تحمیلول غواړي په خپلې کورودانې باندې ټول کال به چې دی پخلی سه یو کې یو ورځ دغه شو بس دی به د کور کې جنګ هم کړي بد اخلاقي به هم هر څه به وکړي یو زنانه د مثال له خبرې په هغې باندې د خپل خاندان یا د خپل پلار غیبت بد لګېږي پښتنو ټولنه کې زموږ ستاسې په ټولنه کې وګورو څومره خلک دي چې هغه روزانه مور او پلار د خپلې کورودانې بادوي ښځه نصیحت د خلکو په مخ کې مثال نه قبلوي بالکل که ته ورته د خلکو په مخ کې نصیحت کوې هغه خپله بېزتي دا ګڼي په یوازې ځای کې ورته نصیحت وکړه ته ستا خبره مني اوس ډېر پښتانه خپل طبیعت منلو دپاره خپل ډامیننس دپاره د مور او پلار او خاندانو د ورونو د خلکو په مخ کې په خپلې کورودانې پسې کنځلې کوي اوس دغه څیز د ښځې د طبیعت خلاف دی نو باید چې د دې ځای دا طبیعت درک کړو موږ جزاک الله خیر زما د خبرې مقصد ده زه په دې ډېر خوشحالېږم چې یو انسان بیرون کې ښه سړی یا کور کې هم ښه سړی یو انسان چې بیرون ښه سړی کور ښه سړی هغه ته غلام وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په تاسو کې ښه هغه دی چې هغه خپلو کورودانو سره ښه وي خپل اهل سره ښه وي جزاک الله خیر د باندې به ډېر بحث وشي ځکه چې اکثر خلک په دې فکر کوي چې هغه کسان دعوتګران دي دوی همیشه غوسه دي په قار دي خان دي نه حالانکه چې ما وګورې کېدای شي ټول نه خناترین سړی په کور کې اوسم د چې کوم ټوکو کوم هېڅوک هم په کور کې نه کوي او ماشاءالله چې جوهري صاحب کوم خبرې وکړي هغه معلومیږي چې دا ماشاءالله یو ښه د ژوند ملګری دی د خپل ښځې دپاره الله تا اجر کړي دریم دلیل دې ونه ویلې فقط دوه دې وویلې چې یو دا و چې اخلاق دویم دا چې کمپیټیبلیټي ده چې یو بل سره به جوړ راشو دریم دلیل څه دی دریم نمبر باندې د زنانه مزاج یو انسان کله هم پوره نشي مطالعه کولی یو سړی نارینه زنانه مزاج کله هم نشي مطالعه کولی همیشه دپاره که موږ تاسې وګورو کورونه ولې ورانېږي
کورونه په دې خاطر باندې ورانېږي چې انسان خپل ایموشن نشي کنټرول کولی. چې هر کله ته خپل ایموشن کنټرول نه کړې، ته خپلې فیصلې سمې ونه کړې د خپلې کورودانې په حق کې، د خپلو بچو په حق کې، ته کله هم نشي کولی چې اوږدمهاله ژوند تېر کړي یا خوشحاله ژوند تېر کړي. کله نه کله یو انسان، یو سړی دی چې هغه یو غلطي په کور کې وشي، دغه غلطي د خپل مقدار نه زیاته واخلي، کیچ کړي. صحیح ده چې غلطي د خپل مقدار نه زیاته کیچ کړي، د به زیات ایموشنل شي، زیات په غوسه شي، زیات په قهر شي. خبره د وړی غلطه اخیستي، خو د دومره ایموشنل شي چې هغه ټول عمر د پاره د هغې نه دغه بیل شي. کانفلیکټ مینجمنټ سټریټجي څه ده چې یو مشکل کور کې راشي، کوم طریقه باندې هغه مشکل حلای؟ اول نمبر باندې خبره دا ده چې خبر بهر ونه ویستل شي. اول. دویم نمبر باندې خبره دا ده چې خامخا مشکلات راځي. کله نه کله مشکل راشي، یو سړي خپل خطا کړي، هغه ایګویسټیک شي، ایګو واخلي چې زه به خپل کورودانې ته ځان پاتې راولم، زه به ورسره سلام اچوم، زه به ورسره خبرې کوم. کله هم چې یو زنانه، زما په نظر باندې هر چا خپل تحقیق دی، شاید ستاسو خپل دغه وي، چې کله هم یو زنانه غوسه شي، د هغې طبیعت د ماشوم شي. هغه په اوایلو انسان هم داسې دی، هر انسان هم داسې دی تقریبا، چې د هغه ماشوم شي، معنا دا ده چې هغه اوایلو کې ځان لري کوي، او چې ورو ورو ورسره مینو محبت خبرې انسان وکړي، نرمښت ورسره نرمښت نه کار واخلي، یو وړه غوندې تحفه راولي، او 10-15 منټه 20 دقیقو پورې شاید چې د هغې طبیعت کې هماغه دغه وي، خو وروسته هغه خپله نارمل کېږي. چې چېرته ستاسو مېرمن بیرون ځي، اجازه ستا پلار نه اخلي که تا نه اخلي؟ ما نه اخلي. دا معلومیږي چې ستاسو والد ته احترام شته دی، خو بیا هم محدودیتونه هم لري. هر چا خپل ځای دی. لیکن متاسفانه زموږ جامعه کې بعضې وخت کې هغه یو مېرمن د خپل لیوره نه، خاوند نه، خسر نه، څو کسان نه اجازه اخلي. اصلا داسې ده چې اختیارات په یو زنانه باندې دا د خپل خاوند دي. او کله نه کله موږ زموږ ستاسې په ټولنو کې ګورو چې ډېر غلط رواجونه دي. او هغه رواجونه څنګه دي؟ لکه داسې رواج لکه مثال یو زنانه د خاوند مړ شو، اوس دا زنانه د دې خاندان نه آزاده ده، دا د خپل اختیار مالکه ده، د باید واده وکړي. خو ډېر وخت کې موږ تاسې ګورو چې د ده د خسر طرف نه په ده باندې یو قسم ته ولکۍ چې ما په تا باندې پیسې ورکړي دي، ته به تر ابده پورې ما سره واده ته هم نه پرېږدي، بل چېرته هم نه پرېږدي چې پلار کره لاړه شي، یا مثال له خبرې د بل واده انتخاب چې یو بل شوهر یا یو بل خاوند ځان دپاره انتخاب کړي، هغې ته هم نه پرېږدي، یو قسم ته ډامیننس په دې باندې وکړي. دا یو غلط رواج دی. یا په ټولنو کې موږ تاسې ګورو چې خسر راپاسېږي، خپل انګیندې وهي، یا خواښې راپاسېږي، انګیندې وهي، بې عزته کوي او مشکله. دا کورونه چې دی دا طبعي سره مخي، د لیور سره خو بیخي دغه کار نشته دی. دا ګوره پرده د سطر دی، دا موت دی، مرګ دی. زموږ تاسې په ټولنو کې ډېر وخت کې لیور دا په کور باندې نیغ داسې دا رواج په اسلام کې نشته دی. د خلکو او دې د لاسه ډېرو نقصانات، بیخي د خبرو اجازت د لیور د خپلې ورندارې سره نشته په اسلام کې، چې هغه په مخامخ باندې ګپ شپ ورسره یو که چېرته د مجبوري خبر راشي، د پردې د شکه یو څه خبرې، یو وړه غوندې خبرې مختصره، یو ضروري، هغه بېله خبر ده. خو داسې لکه څنګه زموږ ستاسې په ټولنو کې چې په خپل ورندار باندې حکمونه کوي، کله فلان کوي داسې لاړه شه، دا کار وکړه، دا راته دا نشته دی، دا په شریعت کې نشته. دا بحث ځکه کومه چې متاسفانه دغه باندې ډېر بحثونه کېږي نه، خصوصا چې خلک معلومات نه لري، یا مثلا علماو ته نږدې نه دي، یا علماو د باندې بحث نه کوي، په کورونو کې ډېر مشکلات دي. همدا دلیل دی چې تاسو متاسفانه وګورئ که هغه افغانستان نه افغانستان بیرون دی، موږ فامیلي کافي مشکلات در د باندې باید بحثونه وشي. زه راځم بیرته تاسو چې اکثر موږ کله کینو، یعنی د کامرو نه خواته کله کافي وڅښو یا شپې ناوخته کینو، تاسو د ژوند داسې معرفي کوي، د مسلمانو حالت داسې معرفي کوي چې موږ 40 ساعته په جنګ کې یو، تقریبا انجوګانې جاسوسیت کوي، غرب دوامداره لګیا دی، د اسلام په خلاف کار کوي، د مسلمانانو په خلاف کار کوي، مختلف ریسرچونه کوي، یو نوع فکر خلکو ته ورکوي چې موږ باید یو نظامی حالت کې همیشه قرار ولرو تر څو پورې وکولو شو د اسلام دفاع وکړو. دغه کې له وضاحت ورکولی شي چې دغه طرف د کنسپیرنسي یا نور مسایل ته ځي، او که تاسو دا کوم خبر چې کوي دغه کافي دلایل شته دی، او یا دلایل شته دی لیکن هغه ډېر ضعیف دي او سره یو ځای کوي تر څو پورې یو غټه موضوع جوړه کوي نه. اصلا داسې ده چې په دې باندې موږ دوه قسمه دلایل لرو. اول به موږ یو پرګمټیک سوچ وکړو، یو نتایج پرستانه سوچ به موږ تاسې وکړو چې څنګه زموږ ستاسې ټولنې بدلې شي. زه تاسو ته دې وړوکي مثال لکه چېرته تاسو وګورئ، تاسو دا ټوله مسله واضحه کېږي. نن نه 20 کاله مخکې په رسنیو باندې، په سیریالونو کې، په ټي ویانو کې کوم لباسي 10 کاله 15 کاله 20 کاله بعد چې دی هغه په عوامو کې، ایا زموږ ستاسې عوام نن 20 کاله مخکې داسې وو څنګه چې دا نن دي؟ زموږ ستاسې ځوانانو دا لایف سټایل، دا ګرځېدل، دا ذهنیت، دا د یو قسم په لګژري ژوند په کول. نو که ته چېرته یو رسنۍ په افغانستان کې بنده کړي، نو څنګه به ته یوټیوب او فیسبوک او نور شیان بند کړي؟
زه تاسو ته خپل سوال ته راځم، خبر هغه سوال مکمل کړم چې هر کله ته د ځوانانو د حالت وګورې، د ځوانانو حالت کوم طرف ته روان دی؟ چا پسې غرب راغلی د دروازه ټکولې د کومې زنانه ته ویلې ته جینس واچوه؟ بیا همغه تاسې په ښارونو کې کتلی شو چې ډېر زنانه داسې چې هغه متاثره شوي، د هغې لباس کې فرق راغلی دی. د لباس کوم طرف ته تللی دی؟ د اخلاق د ځوانانو ایتکس د ځوانانو دا کوم طرف ته تللی دی؟ آیا دا ټاکسیفیکیشن دلته نه ده روان شوی دی؟ دا یو خبره چې موږ او تاسې په ځوانانو کې، په ټولنو کې، په سوسایټیز کې، ته هند ته لاړ شه، هند خپل رواج لري، سیویلایزیشن لري، 15,000 کلن تاریخ لري. هند هم د هند سیویلایزیشن 15,000 کاله تاریخ لري. نن سبا هندیان که موږ او تاسې وګورو د دې ټولو قبله چې د غرب ده. که د ترکیش سیکولریزم وګوره، ترکی خپل په سوونو کاله تاریخ لري، خلافتونه کړي دي، سلطنتونه کړي دي، په لسګونو هیوادونو باندې د دې ډامیننس و چې سیکولر شو کوم طرف ته قبله غرب وه. ته کوم ملک داسې ماته وښایه چې هغه په خپل سیویلایزیشن کې خپل هیواد طرف ته روان دي، خپل تاریخ طرف ته روان دي. دا دلیل وړاندې کړه چاینا کې خو زه درته دلیل وړاندې کړه چې ولې غرب تر دوی لاړ نشي. اول دلیل لکه اوله خبر ما تاسو چې دا کوم سوال وکړو چې یاره ځوانان څنګه روان دي، په کوم جنګ کې ښکېل دي، زه درته وایم چې ټوله دنیا ځوانان وګوره کوم طرف ته روان ده د قبله. دویم نمبر باندې که چېرته تاسو بیا په دې هیوادونو کې کار وګورئ، لکه اول نمبر باندې زما په نظر باندې هیومن رایټس دي، اقوام متحده ده، چې ته څه کارونه چې هغه ویسټرن ویلیوز خلاف دي، د غربي اقدارو خلاف دي، هغه کارونه اقوام متحده په تا باندې د انساني حقوقو په ذریعه باندې عملي کوي، ستا په ملک باندې بندیز لګوي، تا سره چې د مشکل جوړوي. دویم نمبر باندې مؤسسات انجوز دي، موږ تاسې ګورو. زما پوښتنه ده آیا موږ په حیث مسلمانان په غرب سره په کوم نوع جنګ کې یو؟ موږ د هغوی سره تقریبا 4-5 قسمه جنګونه دي. اول نمبر باندې زما په نظر باندې فکري جګړه ده، بالکل. دویم نمبر باندې اقتصادي جګړه ده. دریم نمبر باندې هغه مادي جګړه ده چې هغه زموږ او ستاسې کله یو هیواد، کله به بل هیواد، کله به بل هیواد باندې، اسلامي هیواد باندې راځي او هغوی حملې کوي. دا هم یو قسم ته جګړه ده. دا اوس د هرې جګړې یرغل لار ورته وښیه چې په دې لار دوی تاسو سره ځي او تاسو ځان دفاع ترې وکوئ. فکري جګړه خو لکه څنګه چې ما تاسو ته واضح کړله که نه، چې دا رسنیو په ذریعه باندې کېږي، زما په نظر باندې د مؤسساتو په ذریعه باندې کېږي. لکه مثال مؤسساتو کې زه تاسو ته یو مثال درکړم، NED نیشنل انډورمنټ ډیولپمنټ یو اداره ده نړیواله سطحه باندې، ډیموکراسي دپاره کار کوي، ډیموکراسي دپاره. دا په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په هند کې یا په نورو هیوادونو کې د هر هیواد دپاره د خپل یو سیکشن لري. دا په هر هیواد کې بیا وړې وړې جوړې شوي مؤسسې دي. لکه مثال په پېښور کې یو مؤسسه وه د خویندو کور په نامه باندې، دا د فیمینزم یا د وومن امپاورمنټ دپاره کار کوي. NED اداره $92,000 په 2013 کال کې دې مؤسسې ته ورکړل. 92 وړوکی مقدار دی، یو وړوکی سپانسرشپ دی که نه، $92,000 خو دي که نه. د پېښور یو وړه اداره چې څو ښځې چلې، د هغې لپاره خو ډېر شی دی. بالکل یوازې دا اداره خو بیا نه ده که نه، NED نورې ادارې دي، یونیسف دی، یونیسیار دی، فلان ډېرې ادارې دي، بیا هر یو خپل طرف نه سپانسر کوي. همدغه NED اداره بیا په افغانستان کې د آرټ لاډز په نوم باندې، آرټ لاډز که تاسو په دې کابل کې د دیوالونو باندې دا دغه کتلي، دا رسامي د عورت مارچ شاته دا اداره وه په پاکستان کې نه، هغې سره شا نور بیا فیمینسټ ادارې دي، هغه بیا فیمینزم نړیواله کچه باندې. څنګه یو ځوان پوه شي دغه اداره د غربي مفکورو ته کار کوي، یعنی کوم نښانې دوی پکې وګوري؟ ښه په دې کې بیا یو طریقه، یو ټریک صرف یادول مهم دي، د دوی پوره کار ته سړی وګوري. همیشه دپاره د دې اداراتو کار دی چې دوی 100% کار کې 80% دا داسې کار کوي چې هغه موقت ډول باندې. لکه مثال له خبرې تا ته درځي ایجوکیشن دپاره کار کوي، تا ته کتابچې اخلي، په دې کې دا 100% فکري کار کوي. څنګه پوه شي چې دغه فکري کار دی؟ خو د دې دپاره بیا اهل علم ضروري دي چې هغوی دا ټول سیمینارونه، هغوی عملي مثالونه ځوانانو ته وښیي چې ګوره دا اداره د په فلانکي ځای کې دا سیمینار ورکړی دی، یا په فلانکي کتاب یې نشر کړی دی، آرټیکل یې نشر کړی دی، په دې کې ګوره د 80% یې پکې ښې خبرې کړي دي. دا 20% دومره ضروري خبرې چې دا ډېر وخته پورې ځوانانو په ذهن کې پاتې کېږي. دا ټول کارونه د پردې شاته او پټ ډول باندې مخکې وړي نه براله، دا ظاهري خبره ده، او یا په داسې طریقه باندې مخ په وړاندې ځي چې ځوانان ته نه محسوس کېږي. زما یو وخت کې یو بزنس په ګلبار سنټر کې، هلته موږ ته یو اداره راغله، موږ ته ویل چې تا کوم کارمندان تاسو لرئ نران دا لرې کوي، موږ به درته زنانه کارمندان معرفي کړو یا تاسو زنانه هایر کړئ، معاش هم ورته موږ ورکوو. نو ما ته سوال دا و چې تاسو ولې د معاش ورکوئ؟ خو دوی فقط غوښتل چې هغه کسټمر سروس کې، هغه فرنټ کې زنانه راولي. حتی ما دام اورېدو دا خبره تایید کړې، یاره دی که ته ورسره راځي چې خلکو ته به پیسې ورکول کېدلې چې تاسو دغه لباس واغوندئ او کابل ښار کې وګرځئ یا په پاکستان بعضې ښارونو کې وګرځئ. آیا دا خبره رښتیا ده؟ بالکل رښتیا ده دا خبره. داسې مؤسسات هم شته ده چې هغه د صحت په نوم باندې راغلي، مثال د چلډرن مؤسسه، بله مؤسسه $8 لک $9 سینما ته ورکول، فلمونو ریلیز کول لپاره. نو اوس سړی څنګه فرق وکړي چې دلته خو مؤسسات
صحیح کارونه هم کوي او غلط کارونه هم کوي. فیصدي د غلط او د صحیح د چا ډیره ده؟ اصلا د چې په افغانستان کې زما فکر باندې 2000 شاوخوا یا 2500 شاوخوا غربي مؤسسات یا بهرني مؤسسات عموما کار کوي. په دې کې ډېرې داسې مؤسسې شته چې هغه ښه کارونه کوي، یوازې یو قسم د انسانانو باندې ترحم کول یا داسې مؤسسات وي چې هغه خلکو ته خیر او ښېګړه رسوي. فیصدي د کومې ډیره ده؟ فیصدي زما اوس حکومت کې زه نه یم خبر چې د کومې فیصدي ډیره ده. د تیر نظام یا د هر یو نظام په تیرو نظامونو کې کومه تاسو ګورئ د ویسټرن مؤسسات چې هغه یعنی اسلامیک نو سیکولر مؤسساتو دا غوي زیاتره اهداف دا چې هغه به که 80% خیر رسو خو 60% به دومره نقصان رسو چې د 80% خیر به ختم شو، د 60% نقصان به ډیر وخت لپاره پاتې و. خو فقط دغه یو پوښتنه کې جواب کې چې یو ځوان باید ولې غربي مفکورې تعقیب نه کړي، د دې دلیل څه شی دی ولې به تعقیب نه کړي؟ ځکه تقریبا یعنی دا زما نظریات نه دي، فقط پوښتنه کومه هغوی په دنیا کې هم کامیاب ښکاره کیږي، په اقتصاد کې، په ټیکنالوژي کې، په میډیسن کې، په همداسې نور شیانو کې چې د هغوی نظریات تعقیب شي نو دوی به هم کامیاب په دې بخښونو کې. اوس دې خبرې ته سوچ وکړه چې موږ په تهذیبي لحاظ سره د غرب نه 2-3 کاله شاته روان یو، او په ساينسي لحاظ سره موږ د غرب نه 100 کاله شاته روان یو. او د کې ملامت څوک دی؟ مشکل زمونږ دی. وجه چې شته وجه دا چې موږ د غرب نه ساينسي میدان دغه نه راغلو. نو بیا ولې مشکلات پذیره خلک تعقیب شي نه هغه خلک چې مخکې نه په دې فیلډ کې کامیاب دي؟ ګوره زه تاسو ته خبر وکم، اوس غرب چې دی دا یو پوره سناریو دی، یو پوره بلډینګ دی. اوس په دې کې ځینې ښه کارونه لکه مثال خبرې مادي پرمختګ دی، ساينس دی، فلان دا شته دی، په دې کې شک نشته. یو پکې تهذیبي اړخ دی. غرب کله هم موږ د پاره ساينسي پرمختګ کې کوشش نه کوي. زما هیواد 100 کاله بعد هم دې ته مجبور کیږي چې دا په زرګونو ښځې دي په یو بارډر کې یا په یو دروازه کې د بل هیواد ډاکټرانو ته ولاړي. 100 کالو کې ته دا مؤسسه په میلیارډونو ډالر باندې نشي حل کولای. ساينس کې ستا دا حل دی، او په لباس کې او د خلکو په ذهنیتونو بدلون کې، د خلکو په شکلونو بدلون کې دا حالت دی چې په کابل کې یا په نورو ځایونو کې تاسو خپل لیدلی شئ چې کوم څومره کاروایی کړې ده. په دې کې شک هیڅ نشته ده. مشکل څه شي ده؟ مشکل دا ده چې کوم خلک هغه د غرب نه متاثر کیږي نو ساينسي جهاد نه متاثر کیږي، بلکې چې متاثر کیږي تهذیبي جهاد نه متاثر کیږي. موږ وایو چې تهذیبي جهاد پرې دی، خپل تهذیب زموږ شته دی، زموږ خپل سیویلایزیشن شته دی. که په ساينس کې ساينس کې څه نظریات دي یا ساينسي اختراعات دي یا څه دغه دي، هغه باید چې تر راواخیستل شي د خپل ځان لپاره وکارول شي. ځکه که ته چېرته غربي ایډیالوژي، اوس مثال خبرې یو ځوان دی هغه د هیواد لپاره د ساينسي پرمختګ په ځای باندې یا اقتصادي پرمختګ په ځای باندې سیکولریزم ته پرمختګ لاره بولي. څه ضرورت ده چې تاسو د غیز د سیکولریزم راخلئ؟ همدا سیکولریزم چې د په کانګو کې او په برونډای کې او په نور هیوادونو کې الته عملي شوی دی، 80% د غربت د 90% الته پرمختګ نه دی ورکړی. او ته وګورې ریلیټیولی ډیموکراسي ناکامه شوې هم ده. 114 هیوادونو کې د تحقیق په اساس باندې ډیموکراسي باندې د خلکو اعتماد ورسره بل ختميږي. بالکل. او که وګورې که نظریات ته وګورې، کمونیزم که ته تیر 100 کال وګورې کامیاب پاتې شوی دی. کمونیزم چاینا یعنی میلیون هاو کسان د غربت نه ویسي. ډیموکراسي انډیا میلیون هاو کسان غربت کې دي او روزانه نورم بدبختی طرف ته روانه ده. بلکې ورسنه ریسرچ ویلي چې زیاترین نفرت چې ملک کې زیات خبريږي هغه انډیا ده. دوی ته لارجست ډیموکراسي وي، دویم موږ ته اسرائیل راغستی شو، هغه ته ډیموکراسي وي، لیکن غټه بدبختی او ټالرنس نشته روان دي. یعنی دا یو بحث دی، لیکن دا باید خلکو پیژني چې په حزب یو مسلمان من کمابي چشته ویو. آیا مقصدی تو شړې پتلون واغوندا، ټای واغوندا، یا مثلا یو ښه ټیکنالوژي موبایل استفاده کا، یو ښه ساينټیسټ اوسه، او کامیابی موږ دته ویو چې نه فقط په دنیا کې ته کامیاب اوسې بلکې په آخرت کې. کامیابی تعریف کراته دی او ځوان د پاره چې کامیابی څه شي ده؟ اصل کې د ځوان لپاره تر ټولو کامیابی یو سپیسیفیک عمومي کامیابی د ژوند کامیابی. که چې ته یو مثال درکم، ته اسامه جوهری اتیا کلن دی، نو هر کله ته ان شاء الله اتیا کلن شوې ځان سره کینا او ته چې ولا ما یو کامیاب ژوند تیر کړی دی او چې کوم طرف ته روانې التم امید لري چې کامیاب اوسم. دغه خلک تعریف کړي چې دې حالت کې کامیابی دوی څه وایي؟ ګوره کامیابی د انسان په ژوند کې په مختلفو جهتونو کې دا په یو جهت کې نه. مثال یو انسان دغه ښه ډاکټر دی، بالکل، او هغه دا سوچ کړي چې زه د یو هیواد ټول ښه سرجن جوړ شم. د په طب میدان کې خو کامیاب شو، شخصي ژوند د خپل اولادونو سره د خپل کورودانې سره په تعلقاتو کې، اړیکو کې، نورو خلکو سره په مالی کومکونو کې مرستو کې دا کامیاب دی او کنه. اوس دا بیل جهتونه دي، یو د طب جهت دی، نور د درې جهتونه بیل هم دي چې هغه د خاندانی ژوند دی. همدغه راز د مسلمان د پاره هم مختلف جهتونه، لکه یو جهت د الله تعالی سره تعلق دی. یو انسان که چیرته په مادي لحاظ سره ډېر روپۍ پیدا کړي خو د هغه د الله تعالی سره تعلق ښه نه دی، آیا دا کامیاب شو؟ نه دی کامیاب، ځکه چې هغه مهمترین جهت د پریښی دی، مهمترین جهت کې دا ناکام شوی دی.
نو په همدې اساس باندې د یو مسلمان لپاره تر ټولو اول او بهترینه کامیابي هغه دی چې د الله تعالی سره قربت نه دی ختم نشي، د الله تعالی سره اړیکه کټ نشي، د عبادتو په ذریعه باندې د الله تعالی سره تعلق په ذریعه باندې د ذکر او اذکار په ذریعه باندې د نور انسانانو سره د ښېګړو په ذریعه باندې د الله تعالی سره خپل رابطه قائم وساتي. د اوله کامیابي د انسان لپاره، د مسلمان لپاره. دویم نمبر باندې بیا کامیابي دا په اقتصاد کې، اوس په اقتصاد کې شو یا کورني ژوند کې شو چې هغه طرفونو ته هم د دومره خودکفا اوسېږي چې د خپل ژوند برابر کړی شي، ځکه چې د انسان اقتصادي ژوند نه برابر دا هم په مختلف قسم مشکلاتو کې واقع کېدلی شي. موږ تاسو ګورو ډېر وخت یو انسان مشکل کې کوم وخت واقع کېدلی شي، یو داعي چې هغه کله اقتصادي ژوند نه برابر، ډېر کتابونه لیکلي دي، موږ تاسو کتلی شو چې ډېر کتابونه لیکلي په کور کې ورسره پته نه شي نشر کولی. نو که چېرته یو داعي یا داسې یو انسان چې د الله تعالی سره هم قربت برابر وي، اقتصادي ژوند هم ښه وي، نو خامخا به د د مال یا د پیسې دا به د نورو انسانانو په خیر کې لګېږي. اوس ته خپل ژوند کې خپل ژوند نه راځي؟ الحمدلله. خپل ځان ته وایي چې ما کامیاب ژوند تېر کړی دی، اوس هم کامیاب یم؟ الحمدلله. معیار څه شی دی؟ اصلا معیار للهیت دی. د الله تعالی په اند باندې زه ځان تلم چې زه د الله تعالی په اند باندې په خپلو چارو کې زه د الله تعالی نه په دې باندې راضي یم چې ما ته بار بار ګناهونه هر انسان نه کېږي، خو د الله نه په دې خوشحاله یم چې د توبې توفیق راته اوسه پورې الله راکوي. زه په دې خوشحاله یم چې زه الحمدلله یا الله زه ستا د دې احسان او د دې د توفیق ستر شکر ادا کوم ستا په دربار کې چې زه بیا د خپل ګناهونو ازاله کولی شم یا توبه ویستی شم. جوهر صاحب معزز، زه به تاته یو قصه شریک کوم. یو دفعه یو ویډیو مو کته چې عالم وایي که چیرته الله دا اجازه درکړي سجده وکړي ته الله نه شکرګزار اوسه. ما ځان سره یو انسان دی که نه شک غوندې پیدا شو چې څنګه زه سجده نشم کولی، زه غواړم لمونځ وکړم بیا ول نشم کولی. یو څوک وفات شوی، زه فاتحه تلم مونیک ښار ته، په دې بون ښار کې تقریبا 3 بجې زه په دې هاف بانو فتوي ټرین سټیشن کې وم، او شنبې ورځ وړې شرابیانو دوی یو جنۍ باندې غلط لاسونه وهله او جنۍ ځان جړلې او ډېر ډارېدله. فایز د مسلمان دا زما وظیفه ده چې هغه دفاع وکړم. زه د هغې دفاع ته چې لاړم نو زما په وجود باندې خلکو شرابونه او چونټېله کول مې بالکل په وجود نه راغلل. زما ټول کالي بېلمازه شول او ما ته مازدیګره پورې سجده نشوه لګولی. ما غوښتل سجده ولګوم، مونځ وکړم، نشم ګرځېدلی، ټول کالي بېلمازه وو. زه په دې منم چې د کې فقهي اختلافات شته دی چې شراب باندې سړی مونځ کولی شي که نشي کولی، فکر کوم د ملکي مذهب اجازه ورکوي. لیکن چې څوک دا امکانات لري، دا قدرت لري توبه وباسي، په دې پوه شي د توفیق ته الله درکړی دی او توبه وباسه او مطمئن یم چې الله دې نه قبلوي. جوهري صاحب 10 کاله بعد ځان چېرته ګورې؟ زه 10 کاله همیشه دپاره یو خبره دا ده چې دا په ذهن کې ساتل پکاري چې یا انسان ډېر زیات نا امیده وي، ژوند نه زړه توري، او یا انسان چې ډېر امید کې ژوند نه خوښوي. نو یو خبره خو داسې ده چې زموږ او ستاسې د مرګ او د ژوند معلومات نه کېږي، او د روان مستقبل دپاره زه په دې باندې یقیني نه یم چې زه به کوم ځای کې یم، ځکه زه که د دنیوي اهداف ځان دپاره ټاکم کېدای شي هغه د خپل وخت نه مخکې زه اچیف کړم. نو خو بیا هم یعنې 10 کاله بعد ته یو ځای کې ځان ګوري. زه دعا کوم د 10 کاله بعد چې الله زه باید 10 کاله بعد څه شم، زه 10 کاله بعد څه شي دعا کوې؟ زه دا دعا کوم چې الله زما خیر انسانانو ته ورسیږي. ډېر سپیسیفیک پاچه په کوم باش کې څومره خلکو ته؟ یاره موږ او تاسې د داسې یو هېواد سره تعلق ساتو چې دا هېواد ډېر زخمي دی، د چا زوی شهید شوی دی، د چا ورور، د چا پلار، د چا ماما، د چا کاکا زوی، یتیمان ډېر دي. زه خپله ذاتاً دا خوښوم چې زه د دې هېواد یتیمانو ته خیر ورسوم. 10 کاله بعد ځان د یتیمانو په خدمت کې ګورې؟ زه وایم چې دې لارې ته راشم، د الله نه همیشه دپاره دې سوال کوم چې ما ته توفیق راکړي. فکر نه کوې که خلکو ته دعوت وکړې او تقریبا ته یو کس یې که ته خلک دعوت ورکړې او خلک پوه کړي د یتیمانو ته کومک کول څومره عظیم اجر لري، نو کېدای شي 100,000 کسان به دا کار دعوت خو ورسره په ضمن کې هم راتللی شي، دعوت هم ورسره وي که نه، دا خو زموږ او ستاسې چا خبرې یو ابدي ذکر دې نه کوو. نو اصل بنیادي هدف چې ګول چې دی هغه ما تاسو ته ویل چې زما دا خوښېږي، زه خپله د دې نه یو قسم ته سکون اخلم چې یتیمان یا دغه بېوزله خلک یا دغه خلک چې دوی سره زه ژوند تېر کړی شم او دوی ته زه خیر ورسوم په خپل ژوند کې. داسې کوم شیان شته ژوند کې ته کاش که ما کړي وای؟ مهرباني ما وخت ضایع کړی دی، ځکه کوم وخت چې ما تېر کړی دی زه وایم چې کاش کې ما په دې وخت کې د علم ترلاسه کولو کوشش کړی وی او پوهه مې ترلاسه کړی وی، مطالعه مې کړی وی او د ښه کتابونو سره مې ځان وابسته کړی وی. یعنې دا وشکنۍ کې ماشاءالله یو بهترین کتاب لیکلی دی او دعوت دې کړی دی، بزنس کې واده دې کړی، یو پلار یو زوی یې،
یو دوست یې بیا هم ته چې وخت ضایع کړی؟ ډېر وخت مې ضایع کړی دی. سبحان الله. جالبه دا زما ډېر زیات پښتنې دي او وخت کم دی. زه نه پوهېږم چې کومه پښتنه نه وکړم تر څو پورې د ځوانانو ذهنونو کې سوالونه جواب دوی به ژوند کې چې وکړي. خو دا ښه ده ته جواب ورکړي که ته یو ځوان همدا اوس فکر که تا ته د افغانستان ټول ځوانان داسې ناست دي او ته فقط 2 خبرې کولی شي زیات نه، کومې خبرې به ورته وکړې؟ اوله خبره به زه دا وکړم چې زموږ د ځوانانو غټ مشکل په ذهن کې یو سکون لټه ده او دوی همیشه دپاره د سکون لټه په زیاتو پیسو کې او د خواهش په پوره کولو کې ګوري. زه به دا وایم چې د الله تعالی سره هغه مخفي اړیکه، پټې خبرې، پټه دوستي، د نور انسانانو لرېوالی د الله تعالی په دربار ته ورتګ، دا تر ټولو د سکون او د راحت تر ټولو بهتري نظریه ده. که چېرته تاسې غواړئ چې خپله پټه خزانه پیدا کړئ، د خپل د ژوند زیات مشکلات حل کړئ، نو په الله تعالی باندې اعتماد وکړئ، الله تعالی ته قربت یا د الله تعالی ته نزدېکت یا د الله تعالی سره دوستي وکړئ. یقین وکړئ هغه به ستاسې مرسته که د مادي لحاظ سره ونه کړي، که خزانې درته په لاره کې در نه کړي، خو داسې یو فکر، داسې یو سوچ او داسې یو عقل به ضرور در کړي چې هغه به ستا د ژوند جوړونه کې کافي. ماشاءالله. دویم نصیحت دا نمبر اول نمبر باندې. او دویم نمبر باندې دا ده چې په خپل ژوند کې د ښه فیصلو کولو توان زیاتول، کوشش کول چې کومې فیصلې تا د کتاب په باره کې کړې باید چې ته د ښه فیصلې وکړې، چې دې نه بعد د ملګرو دوستانو په انتخاب کې د کومې فیصلې کړې باید چې د هغې نه هم سوچ وکړي چې واقعا زما دا فیصله ښه ده، د دې نه هم پسې ښه فیصله وکړي. کوم اخلاق چې تا په کور کړي ته په هغې باندې سوچ وکړه چې واقعا د دې اخلاقو کولو فیصله ښه وه که زه د دې نه هم پسې بهترین، نو بیا باید چې خپل هغه فیصلو کې امپروومنټ یا پرمختګ راولي. جزاک الله خیر جوهري صاحب، الله دې ته اجر درکړي، الله دې ستا زحمتونه تکلیفات په خپل دربار کې قبول کړي او الله دې وکړي چې ستا د نصیحتونو نه د خوږو جوابونو نه د ځوانان ګټه واخلي او فیصلې پې وکړي، عمل پې وکړي، همدا اوس پاڅېږي خپل ژوند کې تغیرات راولي، دا پروګرام بیا وګوري، نوټ ترې نه واخلي تر څو پورې انشاءالله چې هغوی هم وکولی شي په دنیا او په آخرت کې هم شي. جزاک الله خیره.